نو دا مفتي صاحب خو تاسې پیژنئ چې مفتي عبدالشکور پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ریاست د خوا نه شهید شو. زه پوهېږم چې خلک دا وایي چې اکسیډنټ وشو دا وشو هغه وشو، خو دا اکسیډنټ نه دی، دا به تاسو ته وروسته معلومات وشي چې دا چا شهید کو او داسې ډېرې دسیسې تاسو ته جوړېږي او دا 15 کاله تاسې په مختلفو طریقو باندې وژني. آیا د عدم تشدد پالیسي نوره پکار ده که پالیسي پښتنو ته بدلول پکار دي؟ زه اول د دې دغه در باندې اورم بیا د سره په تفصیل خبره لښکر سړی مې وغورځېدو، د لر او بر سړی مې وغورځېدو، بیخي په منځ ملا کې ولګېدم، بیخي د سر سړی مې وغورځېدو، بیخي په ماتو حوصلو ولاړ یم، د توت سنګر سړی مې وغورځېدو، هغه د ښار خلک پرې ټول مین وو، هغه د غر سړی مې وغورځېدو، د لیواله خپې یې په ځمکه کلکې کېده، د لوی صادر سړی مې وغورځېدو. ښه، اوس پښتنو 15 کاله کېږي، خفه کېږو به نه. زه تاسو یو خبره درته کومه، ښه په خدای کې نو که زه خپل افغان یم پښتون یم، ما ته په لر او بر کې ولا کې د ختومره فرق د ختومره ما ته فرق نشته دی، خو قسم په خدای دی چې اول نمبر بې غیرته تاسې هستئ، تاسې ښکته پښتانه، او دویم نمبر درپسې موږ یو. دغه ټولې تفصیل درته سره خبره کوم، ځکه چې 15 کاله کېږي، 15 کاله وژنیم دا پنجابي ریاست، ځوانان درته ذلیله کوي، خویندې درته بېعزته کوي، داسې مشران درته وژني، او موږ دا راغستې ده چې عدم تشدد. فخر افغان باچا خان بابا دغه فلسفه باید نوره بنده شي. اوله ورځ ما خبرې د بابک صاحب اورېدي، او دویم نمبر بې غیرته ځکه پورته افغانان درته یم پښتانه موږ چې موږ ویل چې موږ وروس مات کو، تر برلینه پورې زه ودی اسلام هم راوستو، 52 ملکونه مات کړه، مګر د دې پنجاب د جواب به موږ پښتانه افغانان نه یو. قسم په خدای دی چې په منځ کې پنجابي ولاړ دی، یو کوتک تا وخي، یو کوتک بر وخي، یو کوتک لاندې ته مهربانه ښکته پښتانه وخي، خویندې میندې راته بېعزته کوي، هم د بر پښتنو افغانانو په تور هم په سپین بولدک کې مشران راته وژني، حکومتونه راته ختموي، یقین وکړه آیسای دومره عملونه موږ سره کوي چې موږ ته یو شی نه پرېږدي. نو هم لر بې غیرته وي، هم بر بې غیرته وي، په دې ونې چې موږ ستر قدرتونو ته ماته ورکړې، د انګریزانو ته ماته ورکړې، د پلانې هم ګټلې دی، 52 ملکونو ته ماته ورکړې، وروسته ماته ورکړې، خو لر او بر پښتانه بې غیرته دومره نشي کولی چې دغه یو د پنجاب جواب یو ټول سره راغونډ شي. نشته دی، قسم په خدای دی قدر کې دا توره داسې کې ولا کې پیدا شي او نه به پیدا کوي. کوم عمل دی چې د پنجاب د پاکستان دهشتګر ریاست د جرنیلانو کرنیلانو د لر او بر پښتنو افغانانو سره ونه کړو. خو نن زه تا ته وایم چې ته د پنجاب غلامي او ته ماته وایې چې ته د امریکې غلامي، او په منځ کې پنجاب راغلی یو ورځ یې په ما باندې باچایي کوي، ورسې کوي. او بله ورځ ما د بابک صاحب خبرې اورېدي، بابک صاحب ته زه ډېر احترام لرم، ما خپله کمپین نورو ملګرو کمپین وکړو چې یاره موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان ځان ته پښتونخوا باید پښتونستان شي. بابک صاحب په انټرویو کې وایي چې زموږ تګلاره معلومه ده، بابک صاحب ډېر په احترام، موږ د پاکستان په آئین کې، د پاکستان په قانون کې موږ انصاف غواړو. بابک صاحب د پاکستان په آئین کې مرګ دی تا ته، د پاکستان په آئین کې ستاسې خویندې میندې بېعزته کول دي، ستاسې ځوانان وژل دي، د پاکستان په آئین کې چې ته د عدم تشدد لاره اختیاروې. بابک صاحب د بابر شهیدان نه یاد کا، بابک صاحب 1500 ستا د پارټۍ د نیشنل پارټۍ، زه د فخر افغان باچا خان بابا سرکار یم، د هغې د دغه خوښومه د پخوا نه اوس نه د ولي خان بابا دا ټول، خو دغه 1500 کاریګر ستا همدغه پاکستاني ریاست، همدغه پنجابي دهشتګر ریاست چې ته وایې چې زه د پاکستان په آئین کې او د پاکستان په قانون کې ځان ته وروره مبارزه کوم، هغو تا ته وایي چې زه ورکېږه، زه تا منه ته څه شي د هغې نه دغه غواړې. هغه تاسې ته وایي پښتنو، تاسې ته وایي چې تاسې سړی ناست، انسانان ناستئ، او تاسې د پنجاب په سینه ختې هستئ. د پنجابه ما ته د پاکستان په قانون کې موږ عدل او انصاف غواړو. د پاکستان په قانون په دغه کې صرف د پښتون بېعزتي ده، د پښتون وژل دي، مشران یې وژل دي، هر شر لوبه تا سره سې مهربانه روانه ده. ای پښتنو لرو برو، ای زما ښکته پښتنو، زه دغه ټولو مشرانو ته وایم، دغه قوم پرست دغه پښتنو مشرانو ته وایم، تر عالم نواله تر یې پورې خدای پاک نور دې تاسې ته انصاف درکړي، بس یې راغونډ شي، دغه پښتانه راغونډ کړئ، ټوپک مه رالئ. ای زما ښکته پښتنو ورونو، تاسې څه کوئ چې په اسلام آباد ته درنو شئ، نو ته ځئ ټوپک مه رالئ، راووځئ په لکونو راووځئ، په لکونو راووځئ، او د دې اټک باندې ودرېږئ ورته چې زه پنجاب په خپل ښکار کوم، دا زما د پلار نیکه ښاره 60 ځل مې درته دا ویډیوګانې کړي. عثمان کاکړ چې شهید کو چا د هغې بدله واخېسته،
ارمانونی چې شهید شو چا د هغې بدله واغسته د دغه 80,000 پښتنو بدله چا واغسته چې دغه پنجابي ریاست مشرف په ډالرو په مقابل کې خرڅ کړو چې ته به پس له دې نه د پاکستان به تا ته حساب درکړي پاکستان شته دی نه پاکستان ستا د بربادۍ لپاره جوړ شوی پاکستان د بنګالیانو د بربادۍ لپاره جوړ شوی چې په 10 لکه بنګالیان شهیدان کړو د بلوچانو په لکاو شهیدان کړو همداسې پښتانه شهیدان کړو همداسې زما په بر وطن کې دغه شروع کړې ده دا تاسې وانه اورېده دغه 2 ورځې مخکې د ملا یعقوب صاحب د افغانستان د اوسني نظام والا وی نه ویل چې 4 تیارې پاس په هوا کې ګرځي افغانستان خو هم د پنجاب د اشغال لاندې دی نو موږ ولې موږ سترو قدرتونو ته ماتې ورکولی شو او د دې پنجاب په مقابل کې وایي 8 میلیونه پښتانه دي 8 میلیونه پښتانه نه دي 8 میلیونه وزې هستئ وزې پنجاب در باندې داسې نخرې کوي کله به راوچتېږي د دې پنجاب په مقابل کې کله به تاسې مبارزه کوئ کله به دغه خپله خاوره ازادوئ چې 15 کاله کېږي هم یې رانه پرې قبضه کړې ده هم رانه مدنیات وړي هم یې خویندې میندې وژني هم تر دې پورې چې هغه مراد سعید ته هم دته ورور اختارونه ورکړه عمران خان هم سیا مهربانه په ګولۍ ویشتو چې د پښتون نوم ورپورې یو شی راته نه پرېږدي دلته مهربانه چې په خپلو کې پښتنو یو بل پسې راغستې ده دغه مشرانو ته مو ووایئ چې راوځئ چې د عثمان کاکړ په جنازه کې په میلیون هاو خلک راغونډېږي خو دغه میلیون هاو خلک راغونډ که په دې پښتون کې خودخواه غږ وکړي دغه چجلي صاحب ته وایم منظور پښتون ته وایم دغه احمد یار ولي خان ته وایم دغه فضلالرحمان ته وایم دا سراج الحق ته وایم آفتاب شیرپاو ته وایم همداسې نور چجلي صاحب ته نور څومره مشران چې هستئ دلته راغونډ شئ ورته ووایه چې موږ وروره نه دو پنجاب سره 15 کاله ته غلامي 15 کاله ستا مدنیات لوټ کېږي 15 کاله ستاسې د خویندو میندې عزتونه لوټ کېږي 15 کاله ستاسې ځوانان وژل کېږي 15 کاله ستاسې هره لوبه روانه ده سیا مهربانه او زه د پاکستان عدم تشدد دی په خدای پاک په تندر ولګئ عدم تشدد نشته عدم تشدد تا ته هغه د انسان په نظر نه ګوري هغه تا ته وایي ته زوره کېږه په بورکو کې د خویندې راووتې د وړو په بوجیو کې په شرمونو ورسېدې په شرمونو پټې شوې همداسې د سیا مهربانه په سپین بولدک کې همداسې په نورو ځایونو کې یو شی ته نشي کولی ځوانان دې ټول وروره څوک سعودي ته منډه وي څوک دوبۍ ته منډه وي سیا مهربانه وطن پرېږدي تعلیمونه وکړي د کاردار کې نه لګي ته سوات ته وګوره ته ملکان ته وګوره ته باجوړ ته وګوره ته وزیرستان ته وګوره ته بیا دوبۍ او د سعودي ته وګوره په شګو کې ته هغې ته وګوره دا په دې دنیا باندې جنت یې دی در باندې اور کړی دی او ته سیا مهربانه نښتې چې ما ته به ووټ دې ستا په سر باندې ولګي ووټ موټ نشته اسمبلي نشته دی چې زه به ګنې صاحبه مهربانه اسمبلۍ ته ورسم او توره به وکړم اسمبلۍ ته چې ورسېږي او خبره دې وکړه دغه شان دی لکه عبدالشکور غونته کې مفتي عبدالشکور غونته کې سیا مهربانه تجهیزات ته جوړه کړي صاحبه یا دې په موټر وایي یا دې سیا نامعلوم افراد دې قتل کر دیا دا خبرې درته کوي تاسې نشئ کولی بل لاره تا سر نه ده پاتې یوه لاره دا ده چې د لوی افغانستان یا ځان ته د پښتونستان او چې په دې غږ باندې لر او بر افغانان نه یو ځای کېږي د هغې نه به بېغیرته افغان نه وي ما وژني تا وژني ما بېعزته کوي تا بېعزته کوي یو تور مخی پنجابک دلته راغلی دی زه سوربریتو ته امریکې ته روس ته انګریزانو ټولې دنیا ته شکست ورکولی شم او سیا مهربانه یو پنجاب ته شکست نشم ورکولی دا کوم دلیل دا کوم منطق دی دا 50 کاله چې موږ جنګ وکړو د دې دا مطلب دی چې موږ صرف د کوهي نه اوبه راویستي مګر په کوهي کې چې دغه مږه پرته ده او دا بېادبي د ما په سپی پکې پروت دی دا نه راوباسو چېرې دا اوبه مکمل د کوهیه صفا شي